اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمن لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وختونه مو نیکمرغه او مبارک. لمنیم چې روغ و جوړ اوسئ. د روژې مبارکې میاشتې دویمه ورځ مو هم په خیر، په خوښۍ، په پوره روغتیا، په بشپړې صحتمندۍ سره او د ترڅنګ په ډیرو عبادتونو سره تر دې دمه را رسولی اوسئ. حسینه همدرد یم له خپلو قدرمنو همکارانو سره د روژه ماتي په خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې یو. هیله مند یو چې تاسې هم تر راتلونکي وساته زموږ عملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه کوو له خپلو ټولو هغو هیوادوالو څخه چې په دغې خپرونه کې له موږ سره ونډه اخیستې ده او دوی هم خپلې مرستې راستولي دي تر څو موږ یې هغو کوچنیو ماشومانو چې هغوی د زړه پر سوري ناروغۍ باندې اخته دي او همدارنګه د سرطان پر وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي د هغوی ته وروسپارو او د هغوی درملنه پرې وشي. څومره ښه ده چې په دغه مبارکه میاشته کې موږ تاسې هم وکړی سو چې د نورو هیوادوالو په ځانګړې توګه چې کله د کوچنیو ماشومانو یادونه کیږي نو د هغوی په درملنه کې پوره ونډه ولرو. قدرمنو لیدونکو، د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه هم ځانګړې مننه لرم. له هغې ډلې هم پارادایس د روژه ماتي په سپېڅلې شیبه کې له پارادایس سره د خپل بدن تازهوالی احساس کړئ. نوشیجان کله چې روژه مو افطار کړله نو کولی شئ چې نوشیجان یې کړئ او همدارنګه ګلونو ماشومان ته مو هم ورکولی شئ. تاسې هم نوشیجان کولی شئ او کولی شئ چې هم اشتیا واره ده او هم کولی شئ چې ستاسې په بدن کې ستاسې وجود اوبه پوره کړي. لیدونکو راسره اوسئ چې نن په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمانه لرو. ځانګړی میلمه هم لرو چې ښاغلی نثار احمد احمدي صاحب دی، دیني عالم دی او فارس صاحب د خپرونې په بېلابېلو برخو کې له هغوی سره ډېر ښه بحث او خبرې اترې ولري. ولې مخکې له هغه څخه راځئ د خپرونې پیل د قرآن عظیم الشان مبارک آیتونو په تلاوت سره وکړو. حتما باید یادونه وکړم چې موږ تاسې باید د روژې مبارکې میاشتې په لړ کې حتما د قرآن عظیم الشان ختمونه ولرو. خپلو کوچنیو ماشومانو ته یې هم ور زده کړو. کوښښ وکړو هغه کسان چې د مخې څخه لوستلی سي، اوس نو وخت ده چې باید موږ او تاسې تفسیر او ترجمه یې پیل کړو، یعنې ځان پرې پوه کړو، عمل پرې وکړو. هغه وخت بیا کولی سو چې ووایو چې واقعا موږ او تاسې خپله وروستۍ او نهایي هڅه کړې ده چې یو کامل مؤمن او مسلمان واوسو. پرته له شکه چې برکتي میاشت او موږ او تاسې چې د هرې شیبې څخه یې مثبته ګټه واخلو نو اجر او ثواب به په وړاندې ډېر ترلاسه کوو. او که خدای مې کړه په همدغه مبارکه میاشته کې مو داسې عمل ترسره کړل، داسې کړنې مو ترسره کړلې چې هغه یا د الله پاک د نارضایتۍ لامل ګرځي او یا هم د یو بل مسلمان د خفګان لامل ګرځي، نو هماغه ده چې موږ او تاسې به هم خدای مې کړه ګنهکاریږو. قدرمن لیدونکو، په خپرونه کې په استودیو کې قدرمن میلمه حاجي صاحب قاري محمد قسیم رباني زاده صاحب دی. دوی ته به وار ورکړو تر څو د قرآن عظیم شان مبارک آیتونو په تلاوت سره زموږ خپرونه ته لا ښکلا ورب وکړي. قاري صاحب ښه راغلاست درته وایم، مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءالله ماشاءالله جناب ډیر عالی ډیر ښه ماشاءالله. قدرمنو لیدونکو زمونږ احترامات هم ومنئ. الله دې وکړي چې تاسو به خوښ او خوشحاله یئ او انشاءالله ستاسې کورنیو ته به هم خیرتي وي. قاري صاحب و رباني زاده و چې ماشاءالله ښه تلاوت یې وکړ. الله دې د دوی په اواز کې نور هم برکت واچي. زه یم او شیر احمد جان یو دلته. دی هم ماشاءالله مصروفه ده او کیدای شي یو څه به مونږ ته تیار کړي وي. خو مخکې د هغې نه زه د خپل سپانسر یادونه کوم، کروز پلس. له کروز پلس سره کیفیت تجربه کړئ. کروز پلس د واکمنو د ځواکمنو خلکو ټاکنه ده او روژه مو هم مبارک شه. روژې مو قبولې شه او دعاګانې مو هم الله جل جلاله قبولې او منظورې کړه. موږ خو الحمدلله روژه ماتې وکړه. شیر احمد جان ته دې الله جل جلاله اجر ورکړي. ښه خواړه یې برابر کړي دي، خو زه نه پوهېږم چې دا ده برابر کړي وو که له بهر نه یې راوړي دي، خو خیر ښه خواړه دي ماشاءالله. ډېره مننه استاذه. نو تازه پخو مېلمنو دپاره همدلته یو هغه سبوسې هم بار نه راوړي ځکه چې وخت لږ کم وي هغه دپاره. ښه ماشاءالله. استاد الله دې تاسو ته ډېر اجر درکړي. څوک چې بل چا د روژه ماتې تیاروي الله جل جلاله به هغه ته د هغه د روژې اجر او ثواب هم ورکوي او د هېڅ چا د روژو اجرونه او ثوابونه نه کمیږي. نو دا ډېره نیکبختي ده الحمدلله چې خویندې ماشاءالله په کورونو کې روژهدارانو ته خواړه برابروي. نو د ټولو روژې دې الله جل جلاله قبول او منظوري کړي. موږ سره په خپرونه کې ډېر یو قدرمن میلمه چې تاسو یې په سکرین باندې وینئ له ما سره یو ځای دی. د ده نوم ښاغلی نثار احمد احمدي صاحب دی. دی ماشاءالله نن خپرونې ته راغلی دی. د روژه ماتې خپرونې میلمه دی. ډېر ډېر ښه راغلاست ورته وایو هر کله راشي. ډېر مننه. سلام تاسو ته څوک چې دغه کنفرانس کې دی او څوک چې د اوس مونږ یینې په د روژه ماتې برنامه کې. ماشاءالله ډېره مهرباني. تاسو که خپل ځان معرفي کوئ په څه شي کې مصروفه یې ماشاءالله څه فعالیتونه لرئ؟ الحمدلله نثار احمد احمدي فعال رسانه‌ای د دعوت الحمدلله دعوتګر او استاد د اکادمي الحمدلله ماشاءالله. بس الله دې ډېر اجرونه درکړي او تر څنګ فکر کوم خیریه کارونه هم کوئ الحمدلله او د خیریه رئیس هم ماشاءالله. څنګه دي کومکونه خلک رالیږي او که نه رالیږي که نه کمزوري شوي دي څنګه حالت کې؟ الحمدلله نور کالو کې یعنی اوس الحمدلله بهتر دی ماشاءالله. نسبت له نور کلونو څه کاري بهتر دی؟ دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده الحمدلله چې خلک دي ماشاءالله مرستې کوي کومکونه کوي او افغانانو سره افغانان بیچارهګان ډیر ضرورت لري. شیر احمد جان ته هم الله اجر ورکړي. یوه لنډه دمه به واخلو بیرته راګرځو تاسو هم له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. هرکلی وایو تاسو ټولو ته ماښام مو نیکمرغه او په خیر هیله مند یم چې په خوښۍ او خوشحالۍ سره مو روژه افطار کړې اوسئ او انشاءالله چې هر چېرې چې یاستئ که په کور کې د خپلو کورنیو تر څنګ یې نو خوشحاله دسترخوان مو د اوس هموار اوسئ او تاسو هم ډوډۍ نوشیجان کړئ او که چیرې د کوره بهر اوسئ نو حتما د ملګرو سره به یا به هم د کار په ځای کې نو تاسو هم خوندورې شیبې غواړو. په دې وخت کې هم د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه ځانګړې مننه لرم. له هغې ډلې هم پامیر سکلیت. د پامیر سکلیت شرکتونو ګروپ هیله لري چې الله تعالی ستاسو عبادتونه قبول او غوره روغتیا در په برخه کړي. پامیر سکلیت تل غوره او تل پاتې.
مننه کوم چې زموږ د روژه ماتي خپرونې لیدونکي یاستئ او بیا هم ځای لري چې مننه وکړو له خپلو ټولو هغو هیوادوالو چې د هیواده دننه یا هم د هیواده بهر دي او دوی په دغه خپرونه کې له موږ سره خپله ونډه شریکه کړې ده. ځای لري چې په دې برخه کې هم د 2016 کال د لمر تلویزیون له روژه ماتي خپرونې او طلوع تلویزیون له افطاري خپرونو سره د مرسته کوونکو کسانو نوملړه له تاسو سره شریک کړم. د افغان یونایتد بانک مشر ښاغلی لالا جاوید جیهون لخوا 1,01,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه 38,000 افغانۍ، افغان سوداګر 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه 33,000 افغانۍ، د کامیار هوایي شرکت لخوا 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 15,000 افغانۍ، د نبیزاده خیریه بنسټ 4,40,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 20,800 افغانۍ، عبدالبصیر له کابل څخه 1,000 افغانۍ د نن شپې ونډه 1,000 افغانۍ، خواجه احمدشاه له لندن څخه 3,03,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,100 افغانۍ، او همدارنګه استاد منصور 3,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 10,000 افغانۍ، یو ورور د آلمان له وافنبرګ څخه 22,010 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 2,400 افغانۍ، سید مصطفی هاشمي د کاناډا له ټورنټو څخه 1,32,108 افغانۍ د نن شپې ونډه 4,400 افغانۍ، د شفاجو روغتون 18,000 افغانۍ د نن شپې ونډه 2,000 افغانۍ، یوه خورکۍ له دریم مکرویانو څخه 1,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,000 افغانۍ، د ماشومانو خیریه بنسټ لخوا 50,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,250 افغانۍ، حاجي صاحب له کارتسي څخه 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، د رحمان قل خیریه بنسټ 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، بیبي حاجي شمس 2,010 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 90 امریکایي ډالره، اغلې جمیله اکبر له دنمارک څخه 1,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه 100 امریکایي ډالره، د ندا زاهد خیریه بنسټ 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، ډاکټر نسیمه رانا د هالند له امستردام څخه 1,100 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه 100 امریکایي ډالره، د لبیر خیریه بنسټ لخوا 4,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 200 امریکایي ډالره، او د حسن علي کورنۍ لخوا 4,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 200 امریکایي ډالره. قدرمنو لیدونکو په ټوله کې 4,01,198 افغانۍ او 20,700 امریکایي ډالره مرسته شوې چې د نن شپې ونډه هم 1,09,450 افغانۍ او 820 امریکایي ډالره دي. الله پاک دې ستاسو ټولو صدقې او زکاتونه او خیراتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په دې برخه کې به هم ورسو فارس صاحب ته چې له خپل قدرمن میلمه سره بحث ته دوام ورکړي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمن احمدي صاحب رابشو مهمو پوښتنو ته یو څو مهمې پوښتنې دي. دغه روژه تاسو ماشاءالله دعوتګري فعالیت کوئ، خلکو ته راهنمایي کوئ، دا روژه د انسان په اخلاقو باندې او په کردار باندې څومره تاثیر لري؟ څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورة البقره کې راولې دي د روژه هدف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دا روژه تنها تیږي او چې غذا ونه خوري شی ونه خوري دا نه دی، او دا بل هدف لري. بالکل صحیح ده چې ظاهر دا دی چې زمونږ چی نه خورو چی نه څکو که نه، او هدف اساسي دا دی چې دا باید تقوا زمونږ ځان ته راولي، یعنی تغییرات د اصلاحي د رفتاري باید تغییرات مونږ ته ولیدل شي. دا لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبولیت د روژې ویلي دي چې هغه روژې الله تعالی ته قبولیږي چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يضع طعامه وشرابه. څوک چې کنځل کوي یا دروغ وایي یا مثلا غیبت کوي، که روژه واخلي دا الله تعالی ته کوم شی نه رسیږي، یعنی الله تعالی دې ته کوم ضرورت هم نه لري. د دې حدیث نه مونږ دا پیدا کوو د آیات قرآن کریم نه چې دا روژه باید زمونږ وجود نه تغییرات راولي. او یو عالم ته شخص راغی یو شی دینه پوښتنه وکړه څنګه مونږ پوه شو چې زمونږ روژه الله تعالی قبول کړي دي. هغه عالم ورته وویل چې کله چې تا د خپل ځان ته تغییرات یعنی راوستل، تغییرات دې ولیدل، مخکې غیبت وکړل، نن په روژه کې په رمضان کې بعد نه روژې نه تا مشکل حل سو، غیبت دې ونه کړلې، بیا معلومیږي چې تا روژه قبول شوی دی. یعنی دا د
الحمدلله د روژه برکت دی چې بالکل. د رفتار تغیرات راولي. خیر اوسه. یعنی حتما باید دغه روژه په موږ تاسو کې مثبت بدلونونه راولي. د یادونې وړ ده چې زه به د خپل مالي سپانسر یادونه هم وکړم. نوتریسي ملټي ویټامین د اسپیغول درلودونکی یوازینی نړیوال برانډ ستاسو د صحتمندۍ تضمینونکی په ګران افغانستان کې وقایه ښه ده تر تداوي. نوتروسی اسپیغول تاسو کولی شئ د ښار له دواخانو او مغازو څخه ترلاسه کړئ. ماشاءالله شیر احمد جان تاسو هم نوشجان کې استاد ما تاسو ته ماته مخکې راوړل دا موږ جوړ کړ. ماشاءالله مزیدار د شریکتیا خبره. استاد تاسو حتما انشاءالله صحت ته هم فایده لري. ډیره زیاته. نو ډیره مننه ترنه کوو چې زمونږ سپانسر دی او اوس هم زه د یوې لنډې وقفې په طرف باندې تاسو هم له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو هیوادوالو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، هرکلی وایم او هغه خویندې هم چې د خپلو کورنیو لپاره د خپلو مشرانو لپاره او همدارنګه د کوچنیو ماشومانو لپاره مو روژه ماته چمتو کړی دی. ډاډه اوسئ چې په وړاندې به تاسې هم د ډېر اجر او ثواب درلودونکي اوسئ. نو د عمل لپاره ښایي ځینې وخت انسان کم حوصلې سي، ولې په یاد ولرئ چې په روژې مبارکې میاشت کې هر نیک عمل چې موږ او تاسې ترسره کوو څو برابره اجر او ثواب لري. لکه دغه هیوادوالو مو چې زموږ په خپرونه کې ونډه اخیستې ده او د دغو کوچنیو ماشومانو په درملنه کې دوی هم خپل ځان شریک ښودلی دی. یو ځل بیا هم د 2026 کال د لمر تلویزیون له روژه ماتې او طلوع تلویزیون د افطاري خپرونو سره د مرسته کوونکو کسانو نوملړ له تاسو سره شریکوم. افغان یونایتد بانک مشر ښاغلي لالا جاوید جیهون لخوا 1,01,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 8,000 افغانۍ، افغان سوداګر 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه 3,000 افغانۍ، د کامیار هوایي شرکت لخوا 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 15,000 افغانۍ، د نبیزاده خیریه بنسټ لخوا 6,40,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 20,800 افغانۍ، عبدالبصیر له کابل څخه 1,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1000 افغانۍ، خواجه احمدشاه له لندن څخه 3,03,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,010 افغانۍ، همدارنګه استاد منصور 3,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,000 افغانۍ، یو ورور د آلمان له وفنبرګ څخه 22,020 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 2,400 افغانۍ، سید مصطفی هاشمي د کاناډا له تورنټو څخه 1,02,108 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 4,400 افغانۍ، د شفا جو روغتون 18,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 2,000 افغانۍ، یوه خورکۍ له دریم مکرویانو څخه 1,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1000 افغانۍ، د ماشومانو خیریه بنسټ لخوا 50,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,250 افغانۍ، حاجي صاحب له کارتسي څخه 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، د رحمان قل خیریه بنسټ 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، بی بی حاجي شمس 2,100 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 90 امریکایي ډالره، اغلې جمیله اکبر له دنمارک څخه 1,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، د ندا زاهد خیریه بنسټ 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، ډاکټر نسیمه رانا د هالند له امستردام څخه 1,100 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 امریکایي ډالره، د لبیل خیریه بنسټ لخوا 6,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 200 امریکایي ډالره، د حسن علي کورنۍ لخوا 6,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 200 امریکایي ډالره. ګلون لیدونکو په ټوله کې 4,01,198 افغانۍ او 20,200 امریکایي ډالره مرسته شوې چې د نن شپې ونډه 1,49,450 افغانۍ او 820 امریکایي ډالره کیږي. راځئ په دې برخه کې به هم د هغو کوچني ماشوم ویډیو په ګډه سره وګورو چې د زړه سوري په ناروغۍ باندې اخته ده او واقعا درملنې ته اړتیا لري. شکوفه حمیدی مادر مدینه جان که سراغ قلب است دیگه من توانایی زیر ندارم که کمالیات کنم، روز تا شام خودم موردوزی تا 12 شب یا میشینم موردوزی میکنم دیگه توانایشم پدرشم کن یک مگه دیست فروش یک کچال فروش بگم هم زیسته دیگه. چندین دفعه دکتر سری مقاش که تو در وقت نمی 1 ماه تیر شده 2 ماه تیر شده من نمی توانایش ندارم که نمیرم ما ببرم تا منجره چی کنم. این می آرزوی مینم میسته که می دخترم جور شوه یک آینده روشن داشته باشه دیگه هیچ آرزوی از خود نمیخوایم دیگه نمیرم آرزو دارم که دخترم خوب شه بخیر. همین بازم تشکر از سرمیاشت که مدینه جان رایگان تداوی میکنه.
الله تعالی دې ټولو مریضانو ته شفا ورکړي په شمول د دې ماشوم او ټولو ته دې الله جل جلاله صبر او استقامت په نصیب کړي. زموږ دعاګانې د دوی سره دي. قدرمن میلمه له موږ سره دی هم حتما ونډه لري. فکر کوم تاسو هم څه مرسته کول غواړئ د داسې غریبانو سره. الحمدلله ډېره زیاته مننه. دغه تکیه دی بیا به انشاءالله همکاران مستحقو ته وسپاري. انشاءالله ډېره زیاته مننه له تاسو نه. واقعا دغسې مریضانو سره مرسته کول دا چا چې مرستې کړي دي دا یې تقدیر وړ دي. تاسو څه ویل غواړئ دا چا چې مرستې کړي دي؟ الله تعالی فرمایي ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. څوک چې د یو ځان وژغوروي دا چې د ټول بشریت وژغوروي. او بهترین ثواب دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خیر الناس ما ینفع الناس. بهترین انسان هغه کس دی چې خیر نفع په خلکو ته ورسوي انسان ورسوي. او خوشبال چې خلک مرسته کوي په توان باندې او یعنی د دین له طرف نه بهترین اجر دوی خلک ته ورکوي الله تعالی ورکوي. خیر اوسي. بیا په رمضان میاشت کې ماشاءالله دا ډېر بختور خلک دي که نه چې الله تعالی ورته توفیق ورکړی وي د رمضان په میاشت کې بیا هغه د خلکو سره مرسته کوي. یعنی دا څو برابره د دوی اجرونه او ثوابونه زیاتېدلی شي. زه هم له خپل مالي سپانسر نه بیا هم مننه کوم پاراډایس د روژه ماتي په سپېڅلې شیبه کې له پاراډایس سره د خپل بدن تازهوالی احساس کړي. ډېره مننه چې زموږ خپرونه یې سپانسر کړې ده. د دوی ټولو کاروباریانو په کاروبار کې د الله برکت واچي او ماشاءالله چې موږ یو بل سره ولاړ یو نو په دې سره دا زموږ او ستاسو کاروبارونه نور هم ښه کېږي. موږ به یادونه کوو شیر احمد جان بیا هلته نوشي جان کې یو مزې اصلي هغه وکړي. ډېره مننه استاده. واقعا چې ډېر ښه خوند لري. خیر اوسي. ډېره مهرباني. احمدي صاحب دغه رمضان کې یو بل لاسنیوی کول او یو بل مرسته کول دا څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما راوی ده وایي کان اجود الناس فی رمضان. سبحان الله. یعنی سخاوتمندترین شخص و بهترین شخص در روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعا. او اکثر صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان. اکثریت صدقات رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه کې وو. بالکل. او حتی نفل د دې میاشت فرض حسابیږي. دا لپاره انسان باید کوشش وکړي صدقه لري خیرات لري هر چی لري په روژه کې باید ورکړي. دا لپاره اجر او پاداش چندین برابر په بل میاشت کې دی. خیر اوسي. بحث ته به انشاءالله ادامه ورکوو خو وروسته له دمې نه له موږ سره پاتې شئ. بېرته تاسو ته راګرځو. مننه. قدرمن لیدونکو بیا هم په خیر راغلی. هرکلی ښه راغلاست وایم تاسو ټول ته. روژه ماتې خپرونې دوام دی او په دې برخه کې هم ځای لري چې د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه هم ځانګړې مننه ولرو. له هغې ډلې هم کروز پلس. له کروز پلس سره کیفیت تجربه کړئ. کروز پلس د ځواکمنو خلکو ټاکنه. روژه مو هم مبارک شه. پرته له شکه همیشه موږ او تاسو شیر احمد استاد لیدلی دی د روژه ماتې په خپرونه کې لمر ماښام په خپرونه کې بېلابېل خوندور خواړی پخ کړي دي. ولې همیشه یې کوښښ دا ده چې د روژه ماتې په خپرونه کې د نورو خوندورو خوړو تر څنګ خوندوره فریني هم پخه کړي. نن یې هم ډېره یو مزهداره او خوندوره فریني پخ کړې ده. زه غواړم چې د پخولو طریقه یې ورنه واورم تر څو زموږ ګلونه خویندې هم چې خپرونه ویني حتما یې زده کړي او خپلو قدرمنو کورنیو ته یې پاخه کړي. شیر احمد استاد تاسو ته هم سلام او کولی شئ چې د فریني هغه د پخولو طریقه له خپلو لیدونکو سره شریکه کړئ. ډېره زیاته مننه سینې خورې. تشکر. البته ډېره ساده تیارېږي فریني خو زموږ خویندې او زموږ مورګانې همیشه وخت کورونو کې تیاروي. یو پاکټ قیماق یو قطۍ غټ شیدې یو لیټره راواخلئ. دا یو څو شیبې ویشوئ. وروسته دغه نه نو اصل لږ ګران دي. ما پکې لږ اصل هم اچولي. تاسو کولی شئ بوره پکې هم وکاروئ. بوره به کمه اچوئ ځکه چې خوږوالی لږ زره کم وي. دا به ډېر ښي خوند سره ډېر برابریږي. او ترڅنګ والینات هم ځینې دوستانو سره استفاده کوي خو ما نن والینات نه دي راغیستي. کاکاو بسکیټ مې ورسره زیات کړي دي چې تر څو یو ښه خوند برابر کړي. نو ډېر خوندور دي. استاده تاسو دوه سلا نه دي خوړلي نو وروسته دې نه به لږ زره خورئ بیا ترې نه به خوند اخلي انشاءالله. توکل په الله. بیا وروسته بیا صفت هم وکړو که نه که نه چې څنګه ده ښه ده که راغلی میلمه استاد دا به یې بیا خوري انشاءالله. انشاءالله. نو اکثر وخت کورونو کې خو چې مونږ پخو شیر احمد جانه داسې مزه نه وي بل رقم راغلي. دا نو ما تشویقوي استاده که نه هلته خو لا خوند کوي که نه چې دا د کور پخلی خو ماشاءالله زموږ تاسو میندې ډېر ښه تیاروي. ته همیشه وخت ما تشویقوي یا نه مې تشویقوي؟ تشویقوي ولې نه تشویقوي؟ وروسته بیا وګورو انشاءالله. ډېره مننه له تا نه چې آمادګي نیسئ. ماشاءالله ډېر شیونه دې آماده کړي دي او په دې هیله چې انشاءالله د هر چا په دسترخوان باندې به یو څه پراته وي او دوی به په خیر سره روژه ماتی
په ښه طریقه باندې انشاءالله کړی وي. خوښۍ او خوشحالیانې دې الله جل جلاله نور هم زیاتې کړي. قدرمن احمدي صاحب، روژه دا انسان ته صبر او حوصله ورکوي او پکې زیاتوي، تقویه کوي، همداسې نه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا روژه چې دی نیم د صبر دی، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او واقعا مونږ ګورو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تربیت کوي. په بل میاشت کې والله چې غرمه ډوډۍ نه خورو یعنې ډېر مونږ ته ګران تمامي که نه سخت تمامي. او الله تعالی د روژې فضا داسې جوړ کړی دی چې مونږ ته صبر او استقامت ښیي چې انسان هر کار کولی شي. او د روژې تاریخ چې د اسلام تاریخ چې وګورو اکثرا فتوحات چې دی په روژې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوة البدر چې فتح چې وسو او فتح مکه چې وسو ټول دا د استقامت او صبر نتیجه وو. او د صبر او استقامت فتح یې نتیجه فتح یې. او دقیقا د روژې میاشت یو نوم یم صبر هم کېښودلی دی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. بالکل، ډېره مننه. بس الله دې ټولو ته حوصله او صبر په نصیب کړي چې جنګونه ونه کړي، لانجې ونه کړي، غوسې ونه کړي. بس دا روژه ډېر یوه لویه مدرسه ده. موږ تاسو پکې هر څه زده کوو، صبر، حوصله، اخلاق، زغم، یو بل سره همکاري، دا ټول شیونه موږ الحمدلله په دې رمضان کې زده کوو. نو الله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. د پامیر سایکلیټ یادونه به هم وکړم، دوی زموږ مالي سپانسر کوونکي دي. د پامیر سایکلیټ شرکتونو ګروپ هیله لري چې الله تعالی ستاسو عبادتونه قبول او غوره روغتیا در په برخه کړي. پامیر سایکلیټ تل غوره او تل پاتې. د دوی ټولو په کاروبارونو کې د الله برکت واچوي او نور دې هم کاروبارونه الله زیات کړي په افغانستان کې. دا دلته چې اشپزخانې خواته ایښی دا اخر کې ماته تحفه راکوي، وایي کور ته پرې لاړ شي، دفتر ته لاړ شي، دا ویلي دي، داسې ویلي دي. نو بیا داسې نه شي چې بیا اخر کې بیا هغه وکړي وایي چې نه موږ سره ګپ لګولی تحفه کړې وي. یقیني دې کړی هو دا باید اوس مې وویلې چې دا یو ثبوت ده که نه، بیا سبا ورځ منکره نه شي. والله دا ماشاءالله چې داسې سړی ورته ګوري که نه زړه کېږي چې یو چکر هم اول تا رسومه کور ته، بیا زه خپله راځم بیا. ښه ماشاءالله، بیا صحیح ده. قدرمنو هیوادوالو، تاسو هم کوشش وکړئ انشاءالله په رمضان کې د یو بل لاسنیوی وکړئ او همدارنګه کوم بد اخلاق هر انسان کې څه ناڅه بد یو څه ناڅه عادتونه صفتونه وي، هغه له ځان نه لرې کړي. اول چې موږ تاسو دا بد صفتونه له ځان نه لرې کړو، ښه صفتونه په خپله انشاءالله په ډېره ښه طریقه په موږ کې راتللی شي. بعضې خلک دي کنځاوې ډېر زیاتې کوي، بعضې خلک دي غوسې ډېرې زیاتې کوي، بعضې خلک دي خدای نه کرده پردی حق یې خوړلی ده، بعضې خلک دي ګناهونه کوي، پټ پټ ګناهونه کوي. نو اول باید موږ تاسو په رمضان کې کوشش وکړو چې دغه بد صفات چې په موږ کې دا څنګه کوو لرې کړو. بیا له هغه نه وروسته چې موږ تاسو نیک عملونه کوو هغه به ډېر ښه تمامیږي. فرضاً زه تاسو ته مثال درکړم، دا ګیلاس ده، دا ګیلاس چې پاک وي په دې کې اوبه څښل مزه کوي او هر څوک پکې اوبه څښي. خو که چېرته دا ناپاکه وي، چټل وي، بیا کله څوک پکې اوبه څښي؟ همداسې ده که نه؟ نو چې موږ تاسو زړونه هغه خدای نه کرده چټل دي، په دې کې ګناهونه دي، حسد ده، کینه ده، بخیلي ده، دا پکې پراته دي زموږ ستاسو په زړونو کې. نو هغه عبادتونه طاعتونه به کله دومره مؤثر تمام شي. نو د دې په خاطر باندې خپل زړونه پاک سوتره کوي لکه د دې شیشې په د دې ګیلاس په څیر باندې. نو ستاسو هر یو عبادت په ځای باندې لګیږي او الله جل جلاله به قبلوي. زه د یوې لنډې دمې په طرف باندې بیرته بیا راګرځو او تاسو هم له موږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست، هرکلی وایم، په خیر راغلی. زموږ د خپرونې وروستۍ برخه ده او په دې برخه کې هم مخکې له نه چې قدرمن میلمه ته لاړ سو او فاري صاحب له هغوی سره لا هم بحث ته دوام وکړي. ښه ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ډېر ښکلی حدیث له تاسو سره شریک کړم. پیل به هم له دې څخه وکړو چې له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هر څه لپاره زکات شته، د بدن زکات چې ده روژه ده. الحمدلله کله چې موږ تاسو روژه نیسو نو باید په دې ذهنیت په دې نیت اوسو چې حتما اجر او ثواب لري او موږ تاسو د خپل روغتیا د خپل بدن زکات ورکوو. ډېره زیاته مننه کوم چې لیدونکي مو یاستئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم له زموږ د قدرمن میلمه او د فاري صاحب سره مه هېروئ. ډېره مننه قدرمن احمدي صاحب، د خپرونې وروستۍ شیبې دي او تاسو نه بیا هم ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي وئ زموږ خپرونې ته. که په اخره کې کوم پیغام لرئ، مهمې خبرې وي، هیوادوالو ته یې رسول غواړئ، نو مهرباني وکړئ. آخري پیام دا یې چې روژې مبارک دی او یو فرصت دی. بالکل. او دغه مبارک روژې آخرین فرصت وګڼو
آخرین فرصت یعنی دا آخرین شیبه زمونږ آخرین میاشتې چې آخرین روژه چې مونږ ژوند کوو پکې او ښه د دې میاشت نه ګټه واخلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یعنی بد به حال هغه شخص چې یعنی روژه پکې راشي او د هغه ګناهان پاک نشي یعنی بد دغه یعنی بل حدیث کې راغلی لعنت بغی یعنی ګوره چې دغه د روژې یو پاکسازي او د تربیت او د تزکیه میاشتې مونږ باید د دې نه ښه ګټه واخلو او ښه استفاده وکړو او دویم چې د فقرا او غربا حال باید فراموش ونه کړو او هغوی ته پام ولرو او دا هم بهترین عمل دی او دا 2 پیام دی چې خپله روژه هم د 2 پیام ورکوي مونږ ته مننه جزاک الله الله دې خیر درکړي. بالکل احمدي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ تاسو ته پکار دي چې دا خپل نعمتونه کوم چې الله موږ تاسو ته راکړي دا څه ناڅه نورو خلکو سره شریک کړو که نه احمدي صاحب؟ یعنې ضرور نه ده چې موږ تاسو ډېر یو څه وکړو که نه، یا هغه خلکو ته کینو څوک چې مالداران دي او دا وایي چې بس دا خیرات کولو افطارۍ شریکول دا خو د هغوی کار ده، موږ به کرا کینو که نه او بس موږ به تیار خورو. نه، کوشش باید موږ څه ناڅه ونډه واخلو. که یوه خرما ولې نه غریبان هم کولی شي که نه. اتقوا النار ولو بشق تمره، خپل جهنم اور نه خپل ځان وساتئ اگرچې چې په توتې د خرمای. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وړوکی شی هم چې ویوسي باید صدقه انسان ولري. علما وایي چې زکات د پولدارانو دی، صدقه چې دی د ټول خلکو، فقیر هم کولی شي چې صدقه ورکړي. 10 افغاني خپله صدقه دی، 1 افغاني هم صدقه دی خپله. واقعیت. او هر هغه څوک چې بل ته صدقه ورکوي هغه غوره ده تر هغه چا چې صدقه اخلي. او څوک چې په دې میاشت کې بیا صدقه وباسي د هغه اجرونه او ثوابونه به بې حده ډېر زیات کېږي. یعنې یو مثال تاسو ته زه در کوم چې نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته بیان کړی ده. هغه دا خبره کړې ده، وایي چې په رمضان کې څوک عمره وکړي، شیر احمد جان وایي دا داسې ده لکه ما سره چې حج کړی وي. دا ډېره جالبه ده که نه؟ ولې؟ ځکه چې دا میاشت د عبادت د عبادتونو د زیاتوالي ده، د اجرونو د ثوابونو د زیاتوالي ده. نو باید کوشش مو دې میاشت کې وکړو. دا ونه وایو چې یاره زه ډېر څه نشم کولی بس زه به کرا کښېنم که نه. نه، یو څه وکړه د الله بنده، که هر څه کولی شي ویې کړه. خورکۍ دې زکات یادونه وکړه. یو عالم ډېره جالبه خبره کړې ده، ډېر زه تعجب شوم. هغه وایي څوک چې یو کال یې زکات ورکړه هغه بیا داسې نه کېږي چې آینده کلو ته ورکړي، هر کال یې به هغه زکات ورکړي. دا په څه دلیل ده؟ دا په دلیل په دې خبره ده چې د مال به الله جل جلاله ساتي او زیاتوي به. دا به داسې نه کېږي چې تاواني شي یا مکمل غله ورباندې پېښ شي، مال یې له لاسه لاړ شي یا کوم جنجالونو کې راګیر شي چې مال بالکل وځي ترې له لاس نه او دی په آینده کې بیا زکات ورنه شي کړی. صحیح ده؟ یعنې دی به بیا هر کال یې زکات ورکوي. نو که تاسو هم په دې میاشت د رمضان کې یو څه ناڅه خپله ونډه واخلئ، له خپلوانو ته کوشش وکړئ چې دا خپله همکاري او مرسته ورسوئ بیا نورو خلکو ته. نو تاسو ته به الله جل جلاله پر روانو کلونو کې هم توفیق درکوي چې تاسو بیا له خیره بیا له خلکو سره همکاري وکړئ او د هغوی لاسنیوی وکړئ. خو که موږ تاسو دغه فرصت له لاسه ورکړو دا واقعا چې بیا یو ډېر لوی نقصان ده او تاوان ده. الله دې ټولو ته توفیق ورکړي. دا زموږ د خبرو هدف دا ده چې دا وګورئ ماشاءالله دا دلته چې موږ ډونیشن لیسټونه وایو که نه د خلکو، دا ولې وایو؟ د دې په خاطر چې خلک تشویق شي، دا خلک تشویق شي او دا خلک یو بل سره نور هم همکاري وکړي. نو زه بیا هم د خپل سپانسر یادونه کوم چې اسپیغول دی، نوټروسی ملټي ویټامین د اسپیغول درلودونکی یوازینی نړیوال برانډ دی. ستاسو د صحتمندي تضمینونکی دی، په ګران افغانستان کې موجود دی. وقایه ښه ده تر تداوي. دا تاسو کولی شئ نوټروسی اسپیغول چې د هر مغازې څخه او د هرې دواخانې څخه ترلاسه کړئ. زه فکر کوم چې انشاءالله دا به ستاسو صحت ته ګټور وي، ځکه اسپیغول پکې موږ خپله ولیده چې پکې موجود و. نو دا صحت ته ګټور دی. انشاءالله تاسو ترې استفاده کولی شئ. ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو زموږ خپرونه ګورئ. انشاءالله ستاسو لپاره به ګټوره وي. که چېرته تاسو پوهیږئ چې موږ تاسو ته نور څه وړاندې کړو، د بل کومې موضوع په اړه باندې بحث وکړو، تاسو کولی شئ چې موږ ته راولېږئ. تاسو سره نمبرونه هم شته دي د دې تلویزیون، همدارنګه چینلونو باندې کمنټ هم کولی شئ، فیسبوک کې هم کمنټونه کولی شئ، په یوټیوب کې هم کولی شئ. انشاءالله موږ ستاسې موضوعاتو ته توجه کوو او رااخلو او تاسو سره به شریکوو. د قدرمن احمدي صاحب څخه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ او بیا همکاري او ونډه هم واخیسته. نو ډېره زیاته مننه تاسو ټولو نه چې زموږ خپرونه ګورئ. الله مو خوښ او خوشحاله لره. شیر احمد جان هم ډېره زیاته مننه. ټولو همکارانو څخه مننه کوم. آباده او خوشحاله او سوکاله اوسئ. تر بیا مو په الله جل جلاله باندې سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.